نن د شملورو ځای ته راغلی یم. دا خوست ولایت دی او په خوست ولایت کې بیا د سرګردان چوک دی. دا خو چې وړې هلته د سمولو کې اچوي مثال نیمه کیلو درې پاوه دا دومره شیانو خلکو ته ورکوي بیا په د سمولو کې خارج نه مالونه راځي خو ډېر کم شی راځي ټول وطني مالونه ډېر دا کمال لکه بادام ده ممیز ده که طرف ته سره ممیز ده بهترین بادامونه لري افغانستان دا بادام لري چې یو مملکت هم نه لري افغانستان چې کوم لري چهارمغز کېږي چهارمغز ده دې ته په خوستي لهجه کې مټکي وایي که نه هو مټکي ورته وایي او دوی چې فکر کوم ډېر خوندور هم دي ډېر دا نوم لري د خوست مټک نوم لري چې دومره قیمت دي وطني بادام ده وطني بادام هم ذایقه لري نور بادام پرتله ده صحیح بادام ده خوند صحیح دي څومره وخت یاد کړم چې زه وغواړم زه یادېږي د درې ورځې کې څلور ورځې کې یادېږي څلور ورځې کې خو به زه ایله ځان نه اوسېږم هلته دا خو څنګه دی ځای کې نه اوسېږي سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د شملورو ځای ته راغلی یم. دا خوست ولایت دی او په خوست ولایت کې بیا د سرګردان چوک دی. نن راغلی یو چې د سرګردان چوک دغه ښایستونه راواخلو تر تاسې ورسو. دلته زموږ هیوادوال کومه څه ژوند کوي د دې روزمره چارې څنګه روانې دي دلته خوراکي توکي څه مشهوره چې وي خورو او د دې تر څنګ د دې ځي ولسونه په څه کار باندې ډېر مصروفه دي. راځئ نن د دې ښار انځورګري کوو تر تاسې رسو له هیوادوالو سره هم خبرې اترې کوو. له موږ سره پاتې شئ. د خپرونه ځانګړې ده او حتما یې وګورئ. مخکې له دې چې د خپرونه پیل شي یو څو ښایسته نظریه سره د سرګردان چوک وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی. ښایسته خوست دی او په خوست کې چې یو څه ما ولیدل زما لپاره ډېر جالب و هغه دغه میکس میوه ده چې دې ته په خوستۍ لهجه کې خونی وایي. خو زه په لومړي ځل ګورم له دې نه وړاندې ما کله نه دي لیدلي. د دې ځي اوسېدونکو پر وینا باندې دا د خوشحالۍ په مراسمو کې کوچنیانو ته ورکول کېږي. که ووایي چې دودیز کار دی هم ورته مبالغه نه شو ویلی او که ووایي چې ښه کار دی هم ښه کار دی ځکه چې ماشومان پرې خوشحالېږي. دې کې چاکلیټ شته دی دې کې ممپلي شته دی دې کې پتاسه شته دی دې کې بسکټ شته هره بلا پکې ده. نو د دنیا شیان راټول کړي دي او یو نوم یې ورکړی دی چې خونی نو ډېر زبردسته شی دی. راځئ دغه امیر صاحب سره دوه درې خبرې کوو. السلام علیکم. ای صاحب ښه یې جوړ یې لږ به ودرېږي که ستا اجازه وي.
د دې کیلو څو دی اول د نوم مبارک نوم مې محمد نادر محمد نادر د دې ځای اوسیدونکی د لوګر اوسیدونکی د لوګر اوسیدونکی لوګر کې هم دا شیان شته لوګر کې شته خو کم دي کم دي او دلته زمونږ خوستي ولسونه دغه شیان خوښوي اخلي او دا 10 کیلو 10 کیلو 10 کیلو واده مراسم کې وړي واده مراسمو ته وړي اول ته پوهېږي په دې اوسه کې کله چې واده کې برابر شوی چې دغه شیان ماشومان ته ورکړي او تا لیدلی نه ولا ودو ته نه تللی واده ته نه تللی تا څومره خوست کې تېر کړه هغه 22 کاله مې تېر کړي 22 کالو کې یو واده ته نه برابر شوی دا اوس تاسو سره کوم د ژوند کړی دی دا څنګه کار دی ته په 22 کالو کې چې ته واده ته نه تللی امیر صاحب السلام علیکم امیر خیر جوړ دغه دوه خبرې کوي اجازه ده ډېره مننه دا خونه دی دا خونه دی شمال دي څو قسمه میوه دي پکې اچولې ده دا څه وخت چې لاس قسمه میوه دي لاس نه خو دې کې ډېر دی که نه ډېر حساب نشي او دغه بسکټ وګوره پاپړ وګوره چارمغز وګوره چاکلیټ وګوره دا شیان پکې رابیل دی دا څه وایي دا ټرانګ دی ته وایي ټانګې وایي ورته مټاګه لري چاکلیټ لري هر شی لري بالکل نوم مبارک دی سي محمد اصغر محمد اصغر د کوم ځای د لوګر د لوګر او څومره خېل د دکانداري کې ولا دکاندار د 10 کاله شو 10 کاله یعنی ځواني دي ټول دلته تیر کړی څنګه شماره نه اوس هم ځوان نو لکه مخ لکه تا غون د ځوانو نه اوس څنګه شم اوس هم ځواني ماشاءالله الله تعالی تا خوشاله لري څنګه د کار روزګار څنګه دی په ولا شکر الحمدلله خیر روان دي شکر دی الحمدلله گزاره کوي خوستي ولسونه څنګه دي تاسو سره روابط څنګه دي ولا خیر خلک دي خو ولا خلک دي خو خلک دي کنه خلک دي په دې اړه معلومات لري چې دا خو ځوانان چې دا وړي هلته په ودونو کې دوی څنګه استعمالوي په دې باندې کوي څه هغوی دا خو چې وړي هلته د سمولو کې اچوي مثال نیمه کیلو درې پاو دا دومره شیان خلک ته ورکوي بیا په د سمولو کې واچوي ښه د سمولو کې اچوي او د دې کیلو په څو دی دا کیلو داسې وخت چې 90 روپۍ دی او هغه 80 روپۍ دی فرق پکې څه دی اکی میوجات کم دي دا میوجات زیات دي دا زیات لري او دا چاکلیټ هم دلته جوړي کنه بل جنرال نه دا د کابل نه راځي کابل نه یعنی زموږ د هیواد دي دا خوند څنګه دی خوند خدي کیلو په څو دی کیلو دا 110 روپۍ دی 110 افغاني زموږ د هیواد دلته سره نور د څه شي دی چې خپل په خوست کې کیږي دلته څه شي خوست کې چې کیږي دا څه شی پکې شته خوست کې چارمغز کیږي چارمغز دا او دا ها دې ته په خوستي لهجه کې مټکی وایي کنه او مټکی ورته وایي او دوی چې فکر کوم ډیر خوندور هم دي ډیر دا نوم لري د خوست مټک نوم لري د خوست مټکی نوم لري کنه او نور دلته چې ډیر کیږي دا او جلغوزي رښتیا د خوست د پکتیا او د خوست جلغوزي خو په ټوله نړۍ مشهور دي نه په افغانستان بالکل جلغوزي د خوست لري او دلته که ختم کړی دي کنه نو زمون قسمت دومره چیرته خاله چې اوسه پوری پاتې شي او دا خو فکر کوم چې وطني هغه ده میوه ده وطني د دې کیلو په څو دی اوس دا کیلو 300 روپۍ دی 300 افغاني 300 نه نرم دي دا کلک دا خو کلک دي کنه دي کې نرم والا کم یو دي دا خو امریکایي دي دا خیمه دا په څو دي دا 600 روپۍ 6.5 کیلو ښه ماشاءالله ډېر ښایسته دي نو خوندور دي الله تعالی دې خلک ژوندی اوسي دې کې داسې میوه شته چې هغه خارج نه راځي خارج نه مثال دغه راغی دا امریکایي چارمغز دا امریکایي دي او زموږ د خوست هغه چارمغز دي د خوست دغه وړم دي دا غم دي دا د خوست دي ښه دغه نه زموږ د خوست ښیي نو موږ افغانان داسې یو حیثیت لرو چې خارج سامان ټول راته ښه ښکاري خپله د چارمغز په خرطو کې دی غټ دي هغه په څو دي 200 روپۍ 200 روپۍ کیلو دي دا ارزانه دي 150 روپۍ 150 افغاني فی کیلو ډیره مننه کور دی ودان خوشاله اوسئ امیر صاحب له تا مننه چې راسره خبرې دې وکړلې الله تعالی مو ښه لره درنو هیوادوالو دا وګورئ زموږ د هیواد خپل حاصلات دي او په خپل هیواد کې دي او ډیر خوندور ذایقه‌دار په دې وایي چې تا یو خبره کوله چې موږ همیش لپاره د خارج نوم ته خوشحالیږو همدا خبره ده او څومره که حاصلات دې موږ خو ورکوي خارج نشي ورکولی او موږ نوم نه لرو هغه نوم لري چې راشي دلته یو خبره بله خوستي صاحب فکر دې کړی په وچه میوه کې افغانستان ځانګړی نوم لري افغانان خپل د خپل میوې ته خپل ارزښت نه ورکوي د خاطر موږ دلته په افغانستان کې نوم ورته نه لرو خارج نه تراشي مشتری جکه مت اخلي یو وخت په پنجاب کې هم هلته زما ژوند یو وخت کې ډیر پخوا تقریبا 2002-2003 کې دغه وخت کې زما ژوند یو وخت کې زه مهاجرت دیار وم او زه په کوز پنجاب کې وم
هلته یو دونه پاکټ راتلو هغه به د پاسه پې لیکلی کابلي میوه او بیا به په همدا پکې شیان پکې اچولي وو نو هلته ماته ذهن کې دا خبره ګرځېدله چې موږ د افغانستان دا میوه چې ده وچه میوه دا ټول منلې ده کله چې ټول منلی شی نه د هغه نوم نه ایښودل کېږي نو په دې خاطر باندې هغه ټول منلې وه نو هغه نوم یې ورته ایښی و نو ستا خبره چې صرف ورته ارزښت ورکړو نور په هېواد کې هر څه پرې منه لرو هر څه لري او هر څه شته دي بس یوازې چې نوم ورته ورکړو بالکل ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله تعالی دې باعزته لره الله دې ښه لره کور دې ودان چای دې تیار کړی دی که نه دا ده زه بیا اوس کوم که نه اجازه ده چای خو زه څکم یاره یو چاکلیټ راوړه نه چاکلیټ نه خورم دا خبرونه به پوره کړو بېرته به راشو صحیح دی ډېره مننه او دومره خوندور چای برابر کړی دی چې به همدا ته دی دی چې کوم چای استعمالوي هغه ځان ته چای دی وکړه زه ته چې ته وایم چې ما ته همداسې چای راکړه ما ته بې نه راکوي درکوې حاجي صاحب دغه چای موږ ته راکړه چل دی اوس کړو چې پیسې ورکړې انشاءالله د ده نه ښه چای به وي هغه څوک ارزونه وري داسې ده که نه ته دا چای وګوره طبیعي چای دی دا کې رنګ نشته رنګ نشته دی. روانې به همداسې وي بالکل ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو تاسې راځئ مخکې ورځو دغه بازار وګورئ ډېر ښایسته دی ورور بخیر خاص دی خیرت دی اجازه دو خبرې وکړو نوم مبارک دی نوم شبیر احمد ده شبیر احمد څنګه دی کار روزګار څنګه دی خود شکر ده الحمدلله ژوند ښه روان دی راضي شکر ده الحمدلله الله دې ښه لره او د کوم ځای زه خو اصلي د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ یم تاسې ټول لوګریان دلته راغلي یاست څنګه چل دی لوګر کې هم څوک پرېښي دي ولا لوګر کې خو نور شته خپلواک ډېر بسم الله شته دی کنال ده خدای دې زه په تا باندې ډېر ګرم یم ښکليه خدای دې سږ کال ژمی راولم لوګر ته بالکل ډېره مننه لوګر کې نو مولوي صاحب بسمل یو نوموتی شخصیت دی هلته ژوند کوي او فکر کوم ملا امام هم دی او لیدلی زما ډېر ارمان دی مولوي ده که نه اصلي نوم یې مولوي انذار ده مولوي صاحب مولوي صاحب انذار نظار انذر دی ښه مولوي صاحب انذر دی هلته خو محمد علیم بسمل لیکل کېږي چې دا به هغه نوم قلمي نوم به وي دا قلمي نوم کېدای شي د هغه وي خو مونږ په مولوي صاحب هغه انذار پېژنو نږدې نه دي لیدلی دی ویل نه څنګه دی مجلس یې څنګه دی بهترین مجلس لري ښه شعرونه وایي بالکل که نه او ښه یو شعر خو هغه هم دی چې مرګ حق دی خو دا خوند نه کړي بسم الله چې د تره زوی د ژوندې یو ته مړي تا د کوم بیت یاد دی نه والله که مې یاد وي نه دی یاد دغلته موږ ډېر څه ګورو داسې څه شته دی چې د خپل هیواد دي ویلې نه اول دغه مټک د خپل هیواد د خپل هیواد دی ښه او دا بادام بهترین بادامونه لري افغانستان دا کوم بادام لري چې یو مملکت هم نه لري افغانستان چې کوم لري ښه او د دې کیلو په څو راځي دا مونږ کیلو خو 600 روپۍ خرڅوو 600 افغانۍ او ما غوندې یو کس چې راشي پیسې ونه لري بیا څه کوئ ورسره بیا نو ورسره ګزاره کوو چې ونه لري بیا څنګه کوئ ورسره چې ونه لري نو خپل واس انشاءالله ګزاره کوو انشاءالله زه ته چې ونه لري ګزاره خو هغه وخت کېږي چې یو څه کم ورسره وي 2-3 دنې به ورکړي چې ټینشن په آرام کې نور چی وږي نه اوس سره راغلی یم 2-3 دنې چې وخت داسې وخت شي ټول دغه رقم دي که نه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې خو زړه اوسه پورې ونه کړو چې یو کیلو به درته فري درکړو پاکستان کې دوه ټکټکران دي ورونه دي کمال او جمال هغه وایي چې بادام خوړل سړی نه هوښیارېږي ټکر یې وخوره چې هوښیار شي اوس موږ بادام وخورو که وایي نه وخورو نه ویخله وایو زمانې تېره او دا جلغوزه د کوم ځای ده هندي ده وایي هغه پسته ویم وبخئ زیاتره ایران نه رسي ایران ده دې کې هندي او امریکایي و یو وخت کې هغه شته دی اوس او امریکایي خو نشته اوس بل مخکې و اوس نشته اوس نه راځي نه اوس نه راځي ښه هغه دغه پوټو کې زرغونه غوندې راتلو شین غوندې که نه دا کې بل رقم ډیزاینونه هم شته خو دلته وګوره هغه وایي دا لیمو والا ورته وایي لیمو والا ورته وایي دا بیا بهترین ذایقه دا پوښه کېږي خو لومي ذایقه به ورکول کېږي 2-3 دنې ته اوس که ته راشئ کمرې ته وروپېژنو کمرې ته وروښیه بس اوس چې غورځوی ګوره دا چې دا غورځوی ګوره ښه درنو ملګرو دا وګورئ دا په ښایسته خوست کې پیدا کېږي افغان کندوز پسته لري د ډېر مننه قربان ما یو دانه ترې نه وخوړله وبخه نو خدای دې وبخه الله تعالی ژوندی لره قربان شم ډېره مننه خوشحاله شوم چې خبرې اترې مې سره وکړلې الله تعالی دې شته ترموز ډک دی ولا څنګه کار دی هر ځای ته چې ورځو چای تیار دی ستا دوکان کې هم چای تیار و چې میوې دوکان چې خامخا چای وي چای وي دلته تاسو نه مخکې 2-3 نفره دلته ناستو چای یې وچکلو مامي ځا شی وخوړلو ما ورته هغه خجیر هغه کړو لږ مخته کوم چې دا خجیر وخوره وای نه دلته د خدای نعمتونه ډېر شته هغه چې ته رونه کې موږ خپل خورو خپل خورو مهلي صاحب لومړی خپرونه شروع کوله د ویل د شاملو د
ملمنو ټاټوبې ته راغلی نو تا چې دا خبره وکړه نو هر شي ته هم دا خبر درته کوي چې یو څه وخوره یو څه وڅښه. او بالکل دا وګورئ هلته هغه وګوره هغه یعنې داسې خلکو سره موږ ودرېدو چې هغو کیمره ویمره نه پېژندله هغه صرف هغه د زړه خبرې وکړه چې چای مو څښه ډوډۍ مو وخوره او دلته راسره کښېنه شی چې خورې دي ځینې وخوره یعنې قیمتي شیان دي دلته هغوی د زړه نه دا خبره ده کوي یعنې ځینې خلک دي چې د کیمرې په مخ کې خبره کوي خو هغه د کیمرې مخ ته هغه کیمرې ویمرې نه پېژني هغه وایي چې ویې خوړل ته وایي چې چی کې ویې که نو ډېره مننه خوست خلک که زه ویم او که نه ویم حاجت نشته چې ما ورته ووایو ټول منلي دي او په ټوله نړۍ کې پېژندل کېږي چې د خوست خلک میلمه پاله دي میلمه دوسته دي په هیواد مین دي په امن مین دي په اسلام مین دي دا هغه خلک دي چې زمونږ حساب پرې کېږي الله مو نازو کور مودان خوشحاله اوسئ ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ راسره پاتې شئ مخکې ورځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی بل یو ستر پلورنځي ته راغلو دلته هم بلا میوې ایښې دي او وچې میوې ایښې دي او شیرنکې ایښې دي پتاسې خو به پېژنئ که نه څنګه دی چې د پتاسې دستمال دی بل کلي ته ځي د شوتلو پڼ ته دې ځینې ولیمه که څه کیسه ده که نه نو هغه دغه کیسه د پتاسې دا شیان دي زما هدف د پتاسو د یادولو نه و نور څه مقصد مې نه و ټاپه مې قصدن ګډوډه وویله هغه به ما ته یاده ده خو نه ویمه نو دا بل شی خو زه نه پېژنم خو چې ورسره خوړل کېږي ډېر خوندور شی دی هر شی چې دی کیسه کې مه اوسېږه خلک یې پېژني ما او تا یې نه پېژنو صرف او دا چې دي دا مونږ خو یو هم نه پېژنو نو سړی ورته وایي چې دا هم نه پېژنم بس دا هم خواږه دي دا هم خواږه دي دا هم خواږه دي دا هم خواږه دي او دا کجوري دي کجوري دې ته کجوري وایي او دې ته چاکلیټ وایي او دې ته مونږ ورته غوزان وایو او د رضوان ورور ورته چارمغز وایي او خوستي لهجه کې ورته ماټکي وایي او هر هغه څوک چې د وینې غوړ لري هغه د دا شیان خوري ډېر ورته ښیي نو ډېر زبردسته شی دی الله تعالی دې موږ ته وس راکړي چې دا شیان ډېر واخلو ډېر وخورو او د وطن چاکلیټ درته نور وښیم دا یو وخت کې ایران نه راتلل اوس په هېواد کې جوړېږي او په افغانستان کې جوړېږي او ډېر ښکلی دی او دې ته ریوړی وایي ریوړی شرکت شیرنی سازی حاجی کمیل بهادری او دا په کوم ځای کې جوړېږي ادرس افغانستان کابل منډی و تمام دکانهای شهر ولایت کابل بېشکه ولا شي زنده باد چې دی رانه اوس کو لکه چې زما پهله څه کړه ښه درنو ملګرو خوست ته چې راځئ اوس هغه د ماما زوی خبره مې رایاده شوې ده خو هغه لږ شاندې چې نامناسبه ده نه کومه که نه خو دلته چې راځي چې دا خوراکه نه ده بېدرېغې خوره له ته رزق ډېر دی حساب یې مه کوه رزق له او د چا احسان هم مه منه بس هر چې ته ورځې د دې فطرت کې دا جوړ دی ښه چای د خپل درته راوړي تا به ورته ویلې نه چای به درته رارسولی نو دغه ورور سره به دوه درې خبرې کوم که څه اجازه وي دوه درې خبرې ورسره وکړه خوښه مو ده ته څه شی وې ته زه بیا شی درته شی راته وې درنو ملګرو تاسې راځئ دغه ځوان ډېر ښایسته دوکان هم جوړ کړی دی دلته بیا وچه میوه ده د هېواد وچه میوه او ډېر ښایسته دوکان او ماحول یې جوړ کړی دی رنګارنګ شیان پکې پراته دي او ما ته اجازه کړې چې څه شی خورئ خو همدلته بیا خورئ ځان سره بیا نه وړئ سلام ستړی مو شي په خیر راغلی څنګه یې نوم مبارک دی نوم شریف ده شریف او شریف دلته زه چې دې ولیدل ما غږ دې راباندې وکړو پېژنې مې او سره ده نه پېژنم تاسو برنامه زه ډېر قسم د دې په خاطر مې غږ وکړه غږ دې ولې وکړو چې چېرې راسره اوس که برنامه راسره وکړې چې شی برنامه هم راسره وکړه او دلته خوست ته تاسو راغلی بل تاسو نه مېلمه پاله وشئ دې خاطر الله تعالی دې ونازو کور دې ودان خوشحاله اوسي خوست ته چې راغلو یعنې ته باوري اوسېږه چې د خوست هر یو زلمی همدا ستا په څېر دی میلمه ته خوشحالېږي او هڅه کوي چې موږ ته ښه میلمستیا راکړي تر څو د خوست ښه انځور جوړ شي لکه څنګه چې دی نو راځو دغه میوجاتو ته وچه میوه ښه پرېمانه پراته ده خپل هم خوري که نه خوري کله کله والا نه خورو خامخا به خورو ځکه چې وطني سامان خو ډېر ده که بادام دی مطلب که ممیز ده که چنګ ده اوس
شکر دا ټول په افغانستان کې سیستم برابر درسه او د خارج نه مالونه راځي خو ډېر کم شي راځي ټول وطني مالونه ډېر دا کمال لکه بادام ده ممیز ده که طرف ته سره ممیز ده کاشین ده ټول ان شاء الله افغانستان راځي او دا خرما چې ده خرما چې دا د ایرانی خرما ده ایرانی خرما ده دا زموږ په ننګرهار کې یو وخت کې کېدل اوس وخت کې نه کېږي چې په علت پوهېږي څه وجه ده علت والا ما مخکې برنامه یې ورکتلی و د خجیرو ډېر ونې و او په ویډیو کې مو کتلی و نور اوس پاتې نه شته چې علت چې ده په چی په خاطر هغه شوی ده هغه بالکل هغه حاصلات یو څه کم شول ځکه یو وخت کې کجورې ډېر ښایسته کېدلې په ننګرهار کې اوس مالټو ټول باغونه نیولي دي کجورو باغونه په مالټو بدل شوي دي مالټو حاصلات ښه ورکړه هماغه وجه ده چې دا یې راکم کړل دې کې داسې شی راته وښیه چې په خپله هغه کې شوي خوست کې شته دی خوست والا نشته و دا د خوست بادام دی دا د خوست بادام دا دی په تڼۍ ولسوالۍ کې کېږي ډېر ښه بادام هم دی ښه ډېر مه راغله ښه دا د خوست دی دا د خوست د تڼۍ بادام دی دا به خوندور هم وي نو ډېر ښایسته تقریبا دا 2 کاله کېږي دا ښه 2 کاله کېږي دا 2 کاله کېږي چې د دې حاصلات په خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې ډېر شوی ده او کیلو یې په څو دی دا 200 روپۍ دی کیلو تو کیلو 200 کیلو 200 نو خوند به لري ذایقه به لري چې دومره قیمت دی وطني بادام دا وطني بادام هم ذایقه لري نور بادام پرتله دا صحیح بادام ده خوند صحیح دی ښه او ستاسې کار روزګار ماشاءالله ښه روان دی شکر د الحمدلله شکر په خوست کې داسې څه ډېر مشهوره دي چې سړی دلته راشي ویې خوري او یا ځان سره یوسي لکه چې شی مطلب نور هو لکه اوس موږ چې ځان سره وړلو لپاره خو به نه خو همدلته چې خورو لکه اوس موږ چې شینوار ته ځو هلته روش باید وخورو روش باید او که کابل ته ورځو کابلي پلو که زموږ خیوې ته راغلې پنیر در باندې خورم دلته چې راغلو څه باید وخورو دلته خو رواج خو ډنډکی ده خوستی صاحب وادي لیدل مشهوره غذا ده هغه نو څنګه به شي ډنډکی هر څه به وشي خو ته اوس خپل کار خلاصوه انشاءالله زه نو ډنډکی به څنګه شي ډنډکی به پوه شي بس ورته کې نو څنګه به شي هغه ورته هلته خوله اوبه پرېښودل هغه 3 ورځې مې ډوډۍ ورته نه خوړله چې ډنډکی به وخورو نو خدای دې وکړي چې اوس ډنډکی را پیدا شي ډنډکی به انشاءالله خورو خامخا یې خورواله دا بادام زه وخورم دا کوم یو بادام دی پیژنې دا د کوم ځای دی دا د خوست بادام دی که نه خوست نه ما خو هغه بادام دی د رنګ نه هم پته لګي دا وینې دا بدل ده دا بدل ده بل نه منوي دا بل نه منوي فرق لري ټوله ذایقه هم بدله ده ډېره خوندوره ده ډېره زیاته مننه ځوانه خوشحاله شوم چې خبرې اترې مې سره وکړلې الله تعالی دې ژوندی لري خدای دې خیر تاسو نه مله زه ډېر خوښ شوم چې خوست ته راغلی یو چکر هر وخت راشئ موږ تاسو په خدمت کې ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ الله تعالی دې باعزته لره ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ دغه برنامه ګورئ په رښتیا هم هیواد مو له ښایستونو ډک دی له حاصلاتو ډک دی او له استعدادونو ډک دی فقط کار کول غواړي کله مو چې کار وکړو او یا خپل حاصلات او خپل تولیدات مو لومړیتوب ورکړو بې له شکه چې افغانستان خپله په خپو درېږي راسره پاتې شئ مخکې ورځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی سرګردان چوک دی او بولاني پکې ښه ښایسته پخېږي او دغه بولاني پخوونکی چې دی دا داسې له موسکاو ډکه څېره ده او ډېر خوند یې راکړی راته راځئ پوښتنه ترې کوو چې بولاني څنګه دي السلام علیکم استاد ښه جوړه تا باندې خدا نوم مبارک دې شوی دی نوم دې چې بدل بدل ولې زړه نه لري که څنګه ولې زړه لرم نو څنګه بدل یې نو په نوم مې دغه ښه نوم دې دغه څنګه دی کار روزګار څنګه دی شکر ده ژوند ښه روان دی شکر ده دغه یو هغه په څو دی بولاني 100 افغانۍ یو دانه او دوه په دېرش راکې خو زه خو مېلمه یم زه خو د ننګرهار نه راغلی یم څنګه به شي دغسې وخوره مشکل نشته ښه چې پیسې نه یم دغسې وخورم مشکل نشته د پیسې څوک درکوي زما په ځای مشکل نشته ښه څومره بولاني به د ورځې وباسي
پاته نه لګي بازار د کله زیات وي کله کم وي څو دانې پاته نه لګي کله زیات وي کله کم شي 200 دانې دې کله ایستې دي نه 200 نه وځي سل اتیا 90 دا وځي اتیا 90 دانې 90 دانو کې ستا دیړي وځي شکر ده څو سل 200 300 افغاني ګټي ته و درې سو غټیا او څو شاګردان سره مصروف دي دلته ورور مې دا شاګردان ها ورور دي ده ها د ورور کار دې ملته ده ورور دې درس وي درس نه وای درس نه وي نه وای ها نو تا ویل چې مونږ اسی وخورو څو دانې مونږ تراکه چې وی خورو پیسې نشته دلته خوري ګوري نه ځان سره وړو څو دانې براکه اول خبر وکړه څه نه خوري مشکل نشته نه اول خو تر ته دونه دانې یو 2 3 5 درې غوړې سالور خوري مونږ شپږ نفر یو 2 دانې کېږي مشکل نشته نه پیسې نشته را سره پیسې به نه وي نه وي نه ډیره مننه کور دی ودان خوشاله اوسې ګپ مې در سره لګو الله تعالی دا مشکل نشته بل منای الله تعالی دې ونازو کور دی ودان خوشاله اوسې دغه هنر به څومره وخت یاد کوم چې زه وغواړم ذریعہ دی کې درې ورځې کې سالور ورځې کې دی کې سالور ورځې کې خو به زه ایله ځان نه اوسې زما دا څنګه دی چې نه نه وځي او دا ډیر ګرم دی ګرمي دي نه کیږي څه وکړه مجبوری ده مجبوری ده ولې بل کار نشته بل چای کار وکړه هیڅ کار نشته هر څه شته خو چې ته وغواړې دغه کار څنګه پیدا کړم چې نور کارونه پیدا کیږي نه کیږي خوشاله اوسې ډیره مننه ځوانه خبرې اترې مو سره وکړلې الله تعالی دې ونازو درنو ملګرو له تاسو مننه چې را سره راستئ تاسو راځئ دغه چوک هم در باندې ګورو او ډیر خوندور ځای په دې دی چې دلته زمونږ ټول ولسونه پښتانه دي او پښتانه چې ته یې هلته به میلمه پالنه حتمن وي هلته به مینه حتمن وي هلته به ښایسته ژوند حتمن وي تاسې راځئ مخکې ورځو دغه ښار کې نور څه در باندې ګورم